السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. راځئ د جنت په لیست کې خپل نومونه ولیکو. د ابي موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي: اذا مات ولد العبد، کوم وخت چې د انسان اولاد مړ سي، اولاد که کوچنی وي که غټ وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله جل جلاله ملایکو ته وایي، الله جل جلاله ملایکو ته وایي قبضتم ولد عبدی، تاسو روح قبض کړ زما د بنده د اولاد. فیقولون نعم، ملایکو ته وایي یا رب ستا امر و، موږ ولاړو پلانکې زوی مو مړ کړې، روح مو ځینې قبض کړې، روح مو ځینې واخیستی. نو الله جل جلاله ملایکو ته څه وایي؟ قبضتم ثمرة فؤاده، تاسو د زړه ثمره، هغه د زړه میوه، هغه ګل چې اوس پر غوړېدو باندې و، یا هغه غوټیانې د ګلانو چې امید د غوړېدلو ورته و، تاسو هغه ځین واخیستی. ملایکو ته ووایه یا رب، الله جل جلاله وایي ماذا قال عبدي، نو زما بنده څه ویل چې تاسو هغه د زړه ثمره و میوه ځینې یوړله؟ فیقولون حمدک واسترجع، ملایکې ورته وایي چې هغه انسان حمد ووایه او استرجاع یې وویل انا لله و انا الیه راجعون. الله جل جلاله څه وایي؟ وابنوا لعبدي بیتا فی الجنة، جوړ کړي زما بنده لره په جنت کې یو کور، یو بنګله، وسموه بیت الحمد، هغه بنګلې نوم بیت الحمد، بیت الحمد کور د حمد. نو د انسان د پاره مصیبت هم رحمت دی، خو که انسان د مصیبت پر طریقه باندې پر ځان باندې تیر کړي، او که څوک نافرماني کوي، هغه غم او هغه درد چې ورباندې راغلی، هغه داسې پر ځان تیر کړي چې الله هم ناراضه کړي، ثواب یې هم له لاسه ووځي. نو هغه څوک چې اولاد یې مړ سي، هغه څوک چې هغه د زړه میوه یې له دنیا څخه ولاړه سي، نو هغه باید د اولاد په مرګ کې صبر وکړي او انا لله و انا الیه راجعون ډېر وایي. نو د دغه انسان نوم د جنتیانو په لیست کې یې ولیکل سو، د دې سړي نوم د جنتیانو په لیست کې ولیکل سو، او په جنت کې ولره یو کور چې د بیت الحمد په نامه باندې، چې بیت الحمد یې بولي، هغه د ده دپاره جوړ کړول سو. محترمینو، د صبر ښه نتیجه او په صبر کې انا لله و انا الیه راجعون له صبر سره دا هم ویل، او په مصیبت کې انا لله و انا الیه راجعون ډېر ویل. دا د ام سلمه رضی الله عنها واقعه چې په مفصل انداز درته ذکر کړول سوه، چې د صبر انجام څه و. ام سلمه رضی الله عنها صبر وکړ، د هغه صبر نتیجه دا سوه چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ملګری ورکړي. ام سلمه رضی الله عنها په ژوند کې تکالیف وګالل، خو ورباندې صبر یې هم وکړ، نو الله نتیجه د خیر ورکړل. نو هغه مندې، هغه
پلرونه چې اولادونه یې وفات سي هغه باید د اولاد په فراق کې انا لله و انا الیه راجعون ووایي. حدیث رقم 1800 صفحه 208 جامع الاحاديث جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه صفحه نمبر 208 جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.